دا واقعه او کهاني د معاشرې عکاسي کوي او د هغه ظلم او د بربریت نه د بیزارۍ اعلان کوي چې په هغې اور کې تور سري بې قصوره سوځېږي. د هغې نه د بیزارۍ اعلان دی. دا واقعه را سره واورئ. د غرونو په منځ کې یو ورکوټی غوندې کلی و. د خټو کورونه او ورکوټې تنګې کوڅې وې چېرته چې خلک ساده ژوند کول. او په دې کلي کې 3 وروڼه وو او یوه خور ګلبانو اوسېده. ګلبانو نرم زړه او خاموش طبیعت لرلو. تل د خوبونو په فکر کې وه. په ګاونډي کور کې یو ځوان و چې شیردل نوم یې و. هغه له ګلبانو سره د ماشومتوب نه پیژندل شوي و او د هغې مینه یې کړې وه. یوه ورځ یې زړه وکړو او ویې ویل: ګلبانو، زه غواړم چې له تا سره واده وکړم او تا په عزت سره خپل کور ته راولم. ګلبانو سترګې ښکته کړې او په نرمۍ وویل: که زما وروڼه رضا وي نو زه هم رضا یم. د ګلبانو مشر ورور جبار ډېر عجیبه شوق لرلو. هغه به سپي جنګول او د سپو جګړې دا د هغه شوق و. یوه ورځ په میدان کې د جبار سپی مات شو او بل کس پرې ټوقې وکړې چې جبار ته په هغې باندې غوسه وراله. د جبار غرور غوسه پیدا کړه او هغه تماچه راویستل او ډزې پرې وکړې. هغه سړی په ځمکه را پریوتو او جبار ویرېدو او له کلي نه وتښتېدو. کلي کې شور شو. د وژل شوي کورنۍ کې خفګان و. د جرګې پریکړه وشوه چې د جبار خور ګلبانو دې د وژل شوي کورنۍ ته ورکړی شي په سوره کې، نو تر هغې به صلح وشي. ګلبانو په شپه کې په تنهایۍ صحن کې کېناسته او سوچ یې کوو چې که د هغې د تګ سره د وروڼو ژوند بچ کېدی شي نو هغه به قرباني ورکړي. څو ورځې وروسته د ګلبانو واده د وژل شوي سړي د ورور سره وټاکل شو. نوی کور د هغې لپاره د زندان په شان شو. میړه او د میړه کورنۍ سره بد چلند کوو. وهل، وزورول، ذلیله کول یې شروع کړل. یوه شپه ګلبانو د خپلې کوټې نه بهر راووتل او د وروڼو دپاره د قربانۍ د ورکولو سوچ یې کوو. شیردل دا ټول حالات ولیدل او ډېر خفه شو. هغه پوه شو چې ګلبانو هغه په سوره کې ورکړی شوې ده، خو هغه څه نشو کولی. جبار هم بیرته راغی او د ګلبانو حالت یې ولید. شرمنده شو. هغه پوه شو چې د هغه غرور د هغې خور دپاره څومره تکلیف راوړو. ګلبانو ناروغه شوه او ډېره کمزورې شوه. په آخر کې ویل: وروڼو ته ووایئ چې جګړې مه کوئ، بې ځایه غوسې مه کوئ. وروره ستا دغه شوق د سپو د جنګ کې زه تور سرې خاورې ایرې شومه، او که چېرته تاسو دا جنګ جګړې او بې ځایه غوسې پرېنږدئ نو هر ځل به یو ګلبانو قربانه شي. شیردل د کلي په میدان کې ودرېد او خلکو ته یې وویل چې دا ډېر ظلم دی او هیڅ بې ګناه خور دې سزا ونه سکلی شي. جبار په ځمکه ناست او جړل یې
او د کلي مشرانو اعلان وکړو چې د نن نه پس دا رواج او دا رسم دې ختم کړی شي چې سزا دا به خور ته میلاویږي د رور د جرمونو د هغه شوقونه چې هغې کې دې د جرم لار اختیار کړي، ظلم وکړي، بیا د هغه ظلم بدله د هغه تور سرې خور ته میلاویږي. نه دا په اسلام کې شته، نه د پښتو معاشره کې. بیا ولې موږ پښتانه د دې خبرو نه منې کېږو؟ دا تور سرې داسې ولې اور ته وراچو؟ لہذا دا رسم او رواج دا دې ختم کړی شي. په آخر کې د کلي ماشومان صحن کې لوبې کوي، خوشحالي بیرته راغلی او خلکو سبق زده کړو چې جګړه او غرور ښځې نشي قرباني کولی. دا کهاني او دا واقعه موږ او تاسو ته دا سبق راکوي چې قتلونو نه، د جنګ جګړو نه ځان وساتئ. بیا د هغې په بدله کې په دغه تور سرو باندې ظلم مه کوئ. هغوی خپله ځواني، خپله زندګي د خپل وروڼو دپاره داسې قربان کړي چې د دشمن په کور کې په زندان کې ژوند کوي او خپلې خوشحالۍ د هغې خاورې شي. داسې مه کوئ، داسې مه کوئ، داسې مه کوئ.